رسول الله مبارک د جبريل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې جبريل چیرته ستړی شوی یې که قربان نه خو دریو ځایونو کې ستړی شو. یو چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام حلالو کنه او چاړه یې پې کش کوله نو زه سدرة المنتهی کې او الله راته وی ځان ور ورسوه او چاړه واړوه. ده لا کش کړې نه وه زه ورته رارسېدلی نو دې وزرو مې داسې لمبي وکړې. او دویم چې یوسف علیه السلام کوی ته روان شه که نه نو زه سدرة المنتهی کې ومه نو هغه لا ځمکې ته نه و رارسېدلی چې زه راورسېدم. او دریم چې په احد کې ستا د مخ مبارک نه وینې روانې شوې او ساس کې لاندې روان شو زه سدرة المنتهی کې الله پاک راته وی ادرک دم عبدي زما د بنده وینه را لاندې کا نو ساس کې ځمکې ته نه ورسېدلی چې ما ورته لاس